سورة عبس دا مکی سورت تے پدی کی 2 آیتون دی یو پدی کی رکوع دا پدی کی اللہ دا دعوت آداب خوری دی باز پدی سورت کی اللہ سبحانه وتعالی آغا بندگانو ترٹنم ورکڑی دی چین اللہ دا کتاب نمخڑی دا زان اصلاح نکی دا قیامت احوال پا کم بین شوی دی شان نزول پا اختصار سراغ دادے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے او دا خدیجی رضی اللہ عنہ دا ماما زوی دے پا مکہ کی پا غاولنو مسلمانانو کیو او پا غزواتو کی مدنی دور کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکلا جنگونو لتونو دے پا مدینہ باندے مشرکو دے او پیر راگے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا و دا غصر دا قریش و مشران ناسو راگے نوی چی تپوسو کوئی مات دا ہدایت خبری وخوایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غنا مخوالو او خپشو پا دی وجه چی دا خپل ملگری دی بیا برایشی بیا با تپوسو که وز دی تیم که زیدی مشرانو سر ناسیم دا قریش دا مشرانو سر کچر دا دوی خبرو منلونو خیر با دیر زیاد شی دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبور نو دا غا مقصد داو چی که دی مشرانو خبرو منلو نو دا دعوت پر دیر مخ کی لار شی او هر چی دا دی خدا زمون ملگره دی نو بیا با دیتا خبر بیان کو اللہ سبحانه وتعالی ایتون نازل کو او خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا زورن ورکڑا یدین بعد بیا انس بن مالک رضی اللہ عنوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا عبداللہ ابن مکتوم دیر زیت عزت کو دا وی دا ببارک اللہ مالا زورن را کردی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى تنديت تريوكو او مخي وقرزو قرد دا الله سبحانه وتعالى دخل نبي سر محبت دا غي سمر احترام ساتل دي چي دا غائب سي غي ذكر كري دا لكن دا اندي وي چي دي پیغمبر ودي سي وي تنديت تريوكو يا خپشو او مخي وقرزو كلا جاءه الأعمى لدي وجن چراغ يغترن وما يدريك لعله يزكى او سشي پودر کريتا تجكيدي شي چي دي بپاكشي او يذكر فتنفعه الذكرى يا بنسيت واخلي نفايد بوركي ورتا نسيهت دو حالات دي كنا کله انسان د خبرې د اوریدو سره سم دستوبو بشي او خشي او کله سم دس اصلاح ونشي مګر عبرت د خبرې نه واخلي خبره یادي په آرام سره ورستو به خکی اما من استغنا هر چی هغه څوک دی چې ځانې بې پروا کړی دی فانت له تصدى نو تا هغه ته ځان پیش کې د کافران تی مراد دي وما عليك الا يزكى او نشتی پتا باندې سه گناه چی دا ځان نه پاکوي د دې کافرانو ګناه څه پتا خو نشته پیغمبر واما من جاءك يسعى او هر چی هغه څوک دی چې راغی تا ته چې منډې وهي دغه ابن مکتوم وهو يغشى او دی یریږي د الله نه فانت عنه تلهى نو ته د هغه نه ځان غافله کې كالله تريد سين دفكار إنها تذكرة يقينا دايتنا نسيهت فمن شاء ذكره ندتشاتي خو خيد دين دي برت واخلي في صحف مكرمة لكل شوي دي بابانو يزت منوكي دا قرآن مرفوعة مطهرة او چه تکڑی شوی دی پاکی کڑی شوی دی دیسی پانی دی آغا بی ایدی سفره پلا سنو دلیکن کو ملائکو کی دی کرام برره چیزت من او نیکان دی دسی ملائک کم ملائک چی دا غوی پلاس که دا قرآن دا پانی دی ناغا اوچت عزتمن ملائک دی وز دا انسان دی حال تا گوره قتل الانسان ما اکفره هلاک دکڑیش انسان سمرلوی کفر کون که دی یا سمرلوی ناشکر دی
الله دې نعمتونو ته وګوره. من ای شیء خلقا، د څه شي نه الله پیدا کړی دی دا انسان. من نطفة خلقه فقدره، د نطفې نه الله پیدا کو بې اندازه کو، هر څه به په اندازه جوړ کړی دي. ثم السبیل یسره، بیا لار د راوتو یې ورته اسانه کړه. بچی د مور په خېټه کې، نو د دې مور د خېټې نه د راوتلو لار ورته څوک اسانوي؟ خو الله ورته اسانوي که. ثم اماته فاقبره، بیا یې مړ کړو نو قبر ته یې بوتو. دا قبر هم د الله یو نعمت دی. ثم اذا شاء انشره، بیا کله چې غواړي الله راپورته کوي د لره. کله هیڅ چېرې داسې کفر نه دی په کار. لما يقضي ما امره، تر اوسه پورې د نه دی ادا کړی هغه حکم چې الله ورته کړی دی. یعنی کفر کوي او کله دې حق د الله حق ته نه دی کتلي چې هغه لا نه دی پوره کړی، نو د الله دې حق ته وګوره، دا هم پوره کول غواړي، د دې نعمتونو شکر ادا کول غواړي. فلينظر الانسان الى طعامه، نو ودې ګوري انسان خوراک خپل ته. انا صببنا الماء صبا، یقینا منګ راتوی کړي دي اوبه په راتویولو سره. ثم شققنا الارض شقا، بیا سیري کړي ده منګ ځمکه په سیري کولو سره. فانبتنا فيها حبا، نو رازرغونه کړي ده منګ په هغې کې دانې یا دانه. وعنبا وقضبا، او انګور او انګولي. وزيتونا ونخلا، او خنا او کجوري. وحدائق غلبا، او باغونه ګڼ. وفاكهة وأبا، او میوه او ګیا. متاعا لكم ولأنعامكم، د پاره د فایدې ستاسو او د څاروو ستاسو. فإذا جاءت الصاخة، نو کله چې راشي غوږونه کڼونکي شپېلۍ. قیامت احوال دي. يوم يفر المرء من أخيه، پاغه ورځ به تښتي سړی د ورور خپلنا. وأمه وأبيه، او د مور او د پلار خپلنا. وصاحبته وأخيه، وصاحبته وبنيه، او د ښځې خپلنا او د زامنو خپلنا. ولې؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، د پاره د هر سړي به د دوی نه په دغه ورځ یو فکري یا یو حالي چې بې پروا کړی به یې دی. وجوه یومئذ مسفره، بعض مخونه به په دغه ورځ رڼا والی. ضاحکة مستبشره، خندیدونکي به یې خوشحاله به یې. ووجوه یومئذ علیها غبره، او بعض مخونه به په دغه ورځ په هغې باندې غباري. ترهقها قتره، د پاسه به راغلی په هغې باندې توروالی. دا د مجرمانو هغه مخونه دي، د غم د لاسه به تورې شوي، د ذلت د لاسه به تورې شوي. اولئک هم الکفرة الفجره، دا کسان هم دوی کافران بدکار دي. د دې اخرنۍ سپارې د صورتونو واضحه دي، او بس روانه ترجمه به یې کوو. اکثر د قیامت خبرې دي، د بعث بعد الموت خبرې دي، یره ورکول دي، د جنت او د جهنم بحث دی.